د افغانستان د کرکټ په هکله ځینې پټ رازونه او تریخ حقیقتونه. سلام، د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو تاسو ته ښه راغلاست وایم. ملګرو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو همدارنګه له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ. ګلبدین څوک د لوبډلې څخه باسي؟ د ګلبدین هدف په روانو لوبو کې او د کرکټ په منځ کې څه ده؟ ځینې سرچینې وایي چې ځینې ګلبدین نایب په کرکټ بورډ کې او خصوصا په ټیم کې ډیر ځورېدلی ده او په زړه کې ډیره ژوره عقده لري. غواړي چې خپله عقده وپالي او هغه لوبغاړي چې د ټارګټ کړي هغه له لوبې څخه د فټنس په نوم یا د بل څه په نوم له لوبډلې څخه بهر کړي. په دې ویډیو کې به تاسو په لنډو کې پوه شئ چې څوک ملي او څوک ځاني ګټې غواړي. راشد خان د لوبډلمشرۍ ځکه انکه ونه کړه چې د کوالیفای راوند لوبې او حالت ورته معلوم و. لوبډلمشري د کلیوال کرکټ هم خوند کوي. ملي لوبډله کې بیا لوی شهرت او مزه ده، خو راشد خان د ځان د شهرت پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړ. د ځان پر ځای اصغر غوره لوبډلمشر وګاڼه. کله چې ګلبدین لوبډلمشر وټاکل شو بیا فضلي انګلستان ته سفر وکړ. ګلبدین ته یې وویل چې تېروتنه له موږ څخه وشوه، اصغر به بیرته کپتان اعلان کړو. خو ګلبدین سمدلاسه پر فیسبوک د فضلي څخه مننه وکړه چې د لوبډلمشرۍ باور یې ورباندې وکړ. یعنې ګلبدین ونه منله چې اصغر دې بیرته لوبډلمشر شي. په راشد خان، محمد نبي او محمد شهزاد دغه تور بې ځایه دی چې د اصغر ملاتړ کوي. خیر، موږ به دغه درې لوبغاړي د اصغر ملاتړي وګڼو. تاسو راته یو داسې ملي لوبغاړی یاد کړئ چې ګلبدین ته پر فیسبوک او یا هم ټویټر د لوبډلمشرۍ مبارکي پیغام لیکلی وي. نو له دې څخه معلومیږي چې ګلبدین ځان پرسته انسان دی او هیڅ لوبغاړی نه دی خوښ. لوبغاړي ځکه د ګلبدین څخه ګیلمن شول چې د ځان پر ځای باید ملي ګټو لومړیتوب ورکړی و. کله چې راشد خان، محمد نبي او د لوبډلې نور لوبغاړي اصغر غوره کپتان ګڼي باید ګلبدین هم ګڼلی وای. کله چې رسنۍ د ګلبدین څخه د لوبډلمشرۍ پوښتنه وکړه نو ګلبدین ډیر په غرور وویل لوبډلمشرۍ بیخي اسانه کار دی. چې د لوبډلمشرۍ کوم ډول ترسره کړه تاسو ولید. مجیب چې په نوي بال لوبه کوي نو ګلبدین به تر شلم اورونو وروسته راوست. اوپنرانو مو د هندوستان، استرالیا او انګلستان وروسته کامیاب اوپنران وو، خو ګلبدین دواړه ډراپ کړل او خپله یې ملا وتړله. اوس ګلبدین په تازه مرکه کې ویلي چې په نړیوال جام کې ما ښې لوبې وکړې خو نورو لوبغاړو ونه کړې. دی هم ویل چې ډیر لوبغاړي به له ملي لوبډلې څخه ډراپ کړي. راشد، نبي او نور لوبغاړو ته یې ګواښ کړی. تاسو تر اوسه د کوم لوبډلمشر ګواښ لیدلی؟ د ګلبدین د سلیکشن مشر دی که لوبډلمشر دی؟ که دغه خبرې نه منئ د بي بي سي سره د ګلبدین مرکه وګورئ. که ټولې کړنې ولیکم نو 3 کتابه وخت نیسي. نو د اوس لپاره همدا بسنه کوي، نور حقیقت به دوام لري. ملګرو، دا زموږ د ورور خبرې وې چې ما تاسو ته په لنډو کې وویلې. ستاسو نظر څه ده؟ آیا دا خبرې حقیقت لري او که نه؟ همدارنګه ملګرو، که چیرې غواړئ چې د کرکټ له دغسې پیښو څخه خبر شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هر تازه نوې ویډیو تر تاسو زر تر زره در ورسیږي. مننه.